ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول راته روغ او جوړ یې. زه رحیم صدیقي او یاسین صدیقي راوتلي یو چې بیا خرچه وکړو. تاسو ته خو ما ویلي چې ډایټ وکړئ، نه به مو سټومک او ورزش چې کوئ د کالي به درکې داسې فټ ښکاري. او بیا زه په خپل چې کوم د موږ افغاني کلتور دی په هغې باندې زه ویاړ کوم. همیشه زه کالیو کې ګرځم. دلته بیا دا نشته چې ته افغان یې ته پاکستاني یې که نه. او ډېر ښه نظر هم درته کوي. دلته چې کله واقع شوي او په 2019 کې د هغې نه پس ډېر ښه نظر مسلمانانو ته کوي. تاسو ما ویلي چې ډایټ وکړئ او باید 3-4 هګۍ همیشه په هره ناشته کې باید وکړئ. تاسو په خپله دا کتلی چې ما نه ستوړی او مشکدلو، یعنې وزن مې دومره زیات کم شوی دی. نو تاسو ته ما ویلي چې ډایټ وکړئ. نو زه به دا هګۍ اوس راواخلم، یعنې 2 بچې هګۍ دي خواوشا یو 2 ورځې به دا وکړو، یعنې ډایټ وکړئ که نه. تقریبا $6 باندې دي. نور شي هم در باندې ګورم. دې سره کیلې خورئ، کیلې به هم در باندې ګورم. تھینک یو. دا بیا کیلې دي. نو کیلې هم د ورزش لپاره ډېرې زیاتې ښې دي. نو او دا بیا لیمبوان دي. ما ځکه ونه وکرله وخت پورې ورانه کېږي. 1 2 3 4 5 6 7 8 لیمبوان په $1.5 باندې دي. لیمبوان مې خوښېږي خو ما اخیستي دي، نه اخلم. دا نه هغه پوړې کې ما او دا بیا مالټي دا ما کرلي وخت پورې ورانه کې. دا په $15 باندې دي. دومره مالټي منډرین دي خو $15 باندې. دا به هم کېږدم. او دا بیا سلټ دی. نو سلټ خو تاسو ته معلومات دی زه په ډایټ باندې ما غوښې سره خو مې بیخي نه لګېږي. 3 کیلو یا 2 کیلو د ورځې چې زه وخورم هغه هم کمه ده. بیا هم ډایټ ورسره کوم. دا سلټ دی، دا به هم راواخلم. دا بیا خورما محترمه ده. تاسو دا کولی شئ چې شنې چیو سره یې وخورئ او ثواب هم ډېر زیات لري. دا به هم نوشیجان کړي. دا بیا سمکۍ غوښه ده. نو په خوږیاړو کې به دې ته موږ د سمکۍ غوښې نوم اخیستلو او خوږیاړو کې به بیا اندازې ډېره کېدله. څه کم 1 کیلو ده. نو خواوشا پرایز یې $10 باندې دی. او دا بیا ډایټ دپاره ډېره ښه ده. باید انسان خوراک وکړي، خرچه په ځان باندې وکړي. دا به هم زه راواخلم. دا بیا پیاز دي $1.5 باندې، یعنې پوره بیګ او کیجي چې دی په $1.5 باندې دي. دا به هم راواخلو. دې بریډ خورئ که نه بریډ خورئ. دا بیا میان دي. دا 2 دانې په $28 باندې دي که نه. دا په $18 باندې دي. نو ډېر لوکس میان پکې دي. دا بیا زما فیورټ چپس دي. پاکستان کې به نه یې په $200 لارې باندې خوړل په $2 باندې. Yo de ta? Ya. Ha? Bunu ne bolo? Durun diye. Doğru öğrenmedi. Allah. او دا شاپینګ مې وکړې. تاسو په خپله د سودا تاسو ګورئ. دا بیا د ډېر سره نیولې. دا بیا ناسته ده خپله شاپینګ. دا بیا کیوي فروټس دي. نو کیوي فروټس د نیوزیلینډ میوه ده. دا بیا د ده ډېر زیات خوښېږي. دا هم سمه نغمه ده. فروټ ډېر خوښېږي. او راشه سینه شیدې سره وخت پورې ورانه کې نه شي. دا بیا شودې دي. شودې چې جیم کوئ باید زیاتې وڅښئ. 1 2 3 4 5 6 خواوشا 6 دانې مې راغوستې. 6 دي که 7 دانې دي. او دا چې بیا دا کوپره ده د انسان دپاره ډېره زیاته ښه ده. دې کې اوبه هم شته. وخت پورې ورانه کې غلا ته خو سړي شروع وکړله. هلکه څه کې څه کې هله وکړه. بالاخر یې ملوک کړله. ما تقریبا $500 سودا مې وکړه. $511 دا ټول سامان. نیوزیلینډ کې بې اندازې قیمتي ده. دومره قیمتي ده. او دا بیا په ټرولي باندې ولاړ ده. دومره لږه سودا په $500 باندې.